د هر قسم خوشبو نه مې یو ګل جوړ کړی دی، د مینې په محور مې یو غزل جوړ کړی دی. او کاش چې فکر هم په حقیقت وای بدلېدلی، نن بیا مې له لعلونو نه کابل جوړ کړی دی. کاش چې فکر هم په حقیقت وای بدلېدلی، نن بیا مې له لعلونو نه کابل جوړ کړی دی. مخکې به چې جنګ ته مورچلونو کې پراته وو، هغې خلکو نن پوهې ته مورچل جوړ کړی دی. ډېر شدید باران دی په یتیم جونګړه ساسي، یو چا د باران دید ته تاج محل جوړ کړی دی. زموږ کریم الله مخکې مینې ته بس ویل، بیا د چا حسن ته چلول جوړ کړی دی. د ژوند څو شېبې نه هره صحنه کې به دې ستایم، غزل دې لایق نه دی قصیده کې به دې ستایم. او دعا کې د ایمان پیوست دیدن دې غواړم یاره، په دې مې زړه یخ نه شي سجده کې به دې ستایم. که ژبه مې هر څو شي ستا په یاد باندې تڼاکه، خو دا ځل د سترګو په لیمه کې به دې ستایم. په ځان مې امتحان وروړم جومات کې مې ښه یاد کړې، قسم مې دا ځل کړی میقده کې به دې ستایم. په ځان مې امتحان وروړم جومات کې مې ښه یاد کړې، قسم مې دا ځل کړی میقده کې به دې ستایم. د سترګو نه سیلاب زما په دغه دلالت کړي، که لاړمه کعبې ته په کعبه کې به دې ستایم. ما ستا د تش دیدن لپاره هیلې انبار کړې، خو بیا هم د دې هیلو جنازه کې به دې ستایم. بورای ما صفت لپاره ځان قربانومه، دا پوخ ګل خو لا څه کوي غونچه کې به دې ستایم. رنځور ابراهیمي د عشق کې 2 ځله رنځور شو، تر مرګه په همدغه سلسله کې به دې ستایم. دغه یو غزل به هم در سره وزغمئ، او وروسته په آخر کې به یو نظم درته وایم. د خولې هره خبره مې په قسم د دعا یاد کړله، ما ښه په غور له الف څخه تر یا یاد کړله. د خولې خبره مې په قسم د دعا یاد کړله، ما ښه په غور له الف څخه تر یا یاد کړله. ستا د هجران زګیروي په ما باندې ښې لوبې وکړې، ستا د وصال هر یو زګیروي ته مې نڅا یاد کړله. زړه خو دې ورکړې شی دی ځکه زړه نازړه غوندې شوم، ما مې په سترګو کې د بل ښکلي خطا یاد کړله. زما او ستا تر منځ وصال دی ناممکنه داسې، لکه آدم ته چې مخامخ هوا یاد کړله. ته مې د هیلو په زینه باندې زړګي ته خطې، په هر قدم دې له وفا مخکې جفا یاد کړله. اوس ډېر وختي دی یا نامه ته دې لا وخت پاتې دی، اوس ډېر وختي دی یا نامه ته دې لا وخت پاتې دی. زه روژتي یم مازدیګر کې مې خرما یاد کړله. ابراهیمي حسن فرض شو، خدای دې خیر پېښ کړي، په عجیب کیف باندې حسن او ښکلا یاد کړله. که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ، د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي. پته: د لومړي مکرویانو وروستی تمځای، د سمټ خانې 3 لارۍ، مقبل مارکیټ، د طلایي دروازې ښوونیز مرکز. د اړیکې شمیره 0 20 شپږ 40 8 40 109.